ما ته د الله د طرف نه حکم شوی دی چې جنگ وکم خلکو سره، ان اقاتل الناس، چې خلکو سره جنگ وکم، قتال وکم، جهاد وکم، جنگ وکم د الله پاک په لار کې، حتی یقولوا لا اله الا الله، تر دې پورې چې خلک وایي لا اله الا الله، په دین کې داخل شي، په اسلام کې داخل شي. خو یوازې دا نه وایي، تر دې پورې چې خلک وایي لا اله الا الله ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة، چې خل لا اله الا الله وایي، منځ قائم کي او زکات ورکي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په وخت کې یوې قبیلې ویل موږ زکات نه ورکو. مسلمانانو منځ م کو، کلمې م ویلې، ټول قرآن یې منه، خو یې ویلې موږ زکات نه ورکو او دلیل یې ورته د قرآن نه پیدا کړ، باطل دلیل. ویلې چې قرآن کې الله نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دي خذ من اموالهم صدقه، ته د دې خلکو د مالونو نه صدقه واخله، تطهرهم بها وتزکیهم، ته په دې صدقه باندې دوی پاکې او د دوی تزکیه کوې، وصل علیهم، او دعا ورته وکړه، فإن صلاتک سکن لهم، ځکه ستا دا دعا دوی دپاره د اطمینان باعث ګرځي، سکون الله پاک ورکوي ستا د دعا په وجه باندې، الله د دوی زړونو ته سکون ورکوي. وی فرمایلی ابو بکره ته چې زکات غواړې او زکات اخلې او جمع کوې، نو ته د نبی پاک صلی الله علیه وسلم غوندې دعا کوی شي؟ دا خو الله ویلي زکات ته واخله او دعا ورته وکړه، ستا دعا به دی دپاره د سکون باعث شي. دی یو ناروا غوندې دلیل پیدا کړ، په دې باس نه کوو چې دا اوس دلیل دی که نه دی، دا دلیل نه دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایل والله لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، په الله مې د قسمی جنگ به کوم هغه خلکو سره چې کوم خلک د منځ او د زکات په منځ کې فرق کوي، منځ کوي او زکات نه ورکوي. ځکه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة، جنگ به کوم هغې پورې تر څو خلک وایي لا اله الا الله او منځ قایم کي او زکات ورکي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایل چې زکات نه ورکوي، د منځ او زکات منځ کې فرق کوي، منځ کوي او زکات نه ورکوي، جنگ به کوم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل اتقاتل الناس على الشاة والبعیره، وخانو ګډانو باندې خلکو سره جنگ کې، خلک الله مني، پیغمبر مني، قرآن مني، منځ کوي، روژه نیسي، حج کوي، ټول دین مني، اوس وخان او پسونه په زکات کې نه ورکوي، نو د وخانو د پسونو په وجه باندې اوس وینې تویې. بیا ورته ویله چې والله لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، الله مې د قسم عمره، الله مې د قسم عمره، لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، زه به خامخا جنګ کوم هغه چا سره چې د منځ او د زکات په منځ کې فرق کوي، منځ کوي او زکات نه ورکوي. د منځ په شان زکات هم اهم عبادت دی او ضروري عبادت. او خپله په خپل اس باندې سپور شو ابوبکر صدیق خلیفه اول، رفیق غار. وی ویلې چې څوک نه دي نو زه ځم، زه دا جنګ کوم، زه په دې باندې پوهېږم چې دا کافر شوي دي چې زکات نه ورکوي او د زکات نه منع کوي. الله رب العالمین د صحابو زړونه کلاو کړل او واضح کړل، په خبره باندې ټول پوه شو. ورته ویلی ابوبکره ته کښېنه، ته کښېنه، موږ پوه شو، اوس موږ به د زکات د مانعینو سره او د زکات د منکرینو سره او د زکات د نه ورکوونکو سره خپل عملو. صحابو د زکات د منکرینو سره هغه جهاد کړی لکه کوم جهاد چې د کفارو سره شوی، کفارو سره چې کوم جهاد شوی هغه شان جهاد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د زکات د منکرینو مانعینو سره کړی. مؤمن شان دا دی،
د مؤمن صفت دا ده چې دی به مونځ کوي او زکات به ورکوي. مونځ به کوي او زکات به ورکوي. دا خو حدیث کې راغلی وو چې هغې پورې به جنګ کوم چې خلک کلمه ووایي او مونځ وکړي او زکات ورکړي. بیا قرآن کې الله رب العالمین فرمایلی دي د کفارو د توبې په باره کې فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزکاة فخلوا سبیلهم. که مشرکان د خپل شرک نه او د کفر نه توبه وکړي، منځ قائم کړي او زکات ورکړي. فإن تابوا د شرک نه توبه وکړي، واقاموا الصلاة منځ قائم کړي، واتوا الزکاة او زکات ورکړي، فخلوا سبیلهم نو بیا پرېږدئ څه ورته مه وایئ، بس صحیح شو، مسلمانان شو. بل ځای کې قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین فرمایلی فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین. که دوی د شرک نه او د کفر نه توبه کړه، منځ قائم که، زکات یې ورکه، فاخوانکم فی الدین نو بیا ستاسو دیني ورونه دي، بس مسلمان شو. په دې باندې پوه شو که پوه نه شو؟ ایمان پسې منځ او زکات دا د ایمان نښه ده. موږ نه پوهېږو چې یو سړي کې ایمان شته دی که نشته دی تر څو پورې چې منځ او زکات ونه کړي. په روژه باندې هم سړی نه پوهېږي چې دی اوس روژه کور کې خوړلې ده او که نیولې ده. حج چا باندې به فرض دي، چا باندې به فرض نه وي. ډېرو کې لږو خلکو باندې به فرض دي، خو بیا ټولو کې اهم شی منځ دی. منځ هر چا باندې فرض دی. چې سړی منځ کوي، مسجد ته راځي، نو خلک پوهېږي چې دا مسلمان دی. چې سړی منځ نه کوي، مسجد ته نه راځي، بې لمانځه دی، منځ نه کوي، اوس نو موږ څه پوهېږو چې دا مسلمان دی که دا کافر دی؟ موږ ته څه پته ده؟ صحیح دی چې کلمه یې ویلې وي، ایمان یې راوړی، په بدعملۍ باندې سړی کافرېږي نه، خو اوس موږ نو څه پوهېږو چې دی مسلمان دی او که دی کافر دی چې مونځ نه کوي؟ موږ څه پوهېږو؟ زړه نه موږ څه خبر یو؟ د همدې وجې نه د بعضې فقهاو دا رایه ده چې څوک مونځ نه کوي هغه کافر دی. امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم زمونږ امام او مقتدا دی، د هغه مبارک رایه دا ده چې ترک الصلات خو مطلقا کفر نه دی چې سړی پې باندې کافر شي او د ایمان نه وځي، خو یفضي الی الکفر، کفر ته سړی نږدې کوي، کفر ته سړی قریبوي، کفر ته سړی نږدې کوي. او د امام ابو حنیفه رحمه الله د بعض شاګردانو رایه دا ده چې کفر دی. او چې کوم سړی مونځ نه کوي د هغه حکم دا دی چې کله اذان وشي هغه ته به حکومت وایي، قاضي به ورته وایي چې مونځ وکړه، چې نه کوي نو د لختو لاندې به یې واچوي. ماسپښین چې دی مونځ نه کوي مازدیګر پورې به یې وهي، چې د مازدیګر اذان وشو نو بیا به ورته وایي چې مونځ وکړه، که ویې که خو په مونځ راغی خو راغی، که رانغی بیا به یې وهي. که په دې وهلو کې مړ شو قصاص نشته، که د دې وهلو لاندې مړ شو قصاص نشته، دا سزا ده په دنیا کې. او د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په مذهب باندې چې په څلورو مذاهبو کې هغه هم یو حق مذهب دی، او امام احمد بن حنبل خپل یو شان دی، امام احمد بن حنبل خپل یو مقام دی. امام احمد بن حنبل امام اهل سنت باندې مشهور دی، امام ابو حنیفه هم امام اهل سنت دی، امام شافعی هم امام اهل سنت دی، امام مالک هم امام اهل سنت دی، امام بخاری هم امام اهل سنت دی، امام مسلم هم امام اهل سنت دی، امام ابو یوسف هم امام اهل سنت دی. ټول امام اهل سنت دی، ټول د اهل سنت والجماعت ائمه دي، ټول زمونږ ائمه دي. خو امام احمد ابن حنبل مشهور شوی دی په امام اهل سنت باندې، شهرت الله هغه ته دا ورکړی دی په امام اهل سنت باندې. نو د امام اهل سنت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه رایه دا ده چې تارک الصلات کافر دی. او دې باره کې ظواهر د احادیث هم دلالت کوي، ظواهر د احادیث هم همداسې دي چې تارک الصلات مسلمان نه دی، تارک الصلات کافر دی. د دې وجه نه حنبلي فقهاو رایه دا ده
چې تارک الصلات به د مسلمانانو په مقبره کې نه دفن کیږي. سړی مونځ نه کوي، بې لمازه یي